بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو، یو ځل بیا کمپلیکس ښوونیز چینل ته ښه راغلاست. نن بیا هم تاسو سره د ورډ په برخه کې د ورډ برخه موږ تاسو تر ټیبل پورې ویلې و. نن به د ټیبل موضوع باندې غږیږو ان شاء الله، چې ټیبل څه کار کوي او د څه لپاره استفاده کیږي. نو هیله کوم چې چینل مو نه د سر سبسکرایب کړئ، زموږ چینل د سر سبسکرایب، شیر، لایک چې تر څو نور دوستانو هم له دې مفیدو ویډیوګانو څخه برخمن شي. نو راځو د تیر په څیر بیا هم ورډ نن له مختلف زاویې نه راخلاصو یا له بلې لارې نه راخلاصو. ځکه په هر فولډر کې اوسم، فرض وکړه زه په دې ډرایو کې یم، دلته په دې اډرس بار کې ورته هماغه وین ورډ لکه موږ تاسو په ورډ کې چې ټایپ کوو، سوري لکه موږ تاسو چې په رن کې ټایپ کوو، نو دلته هم هماغه وین ورډ ورته ټایپ کوو او انټر، موږ تاسو ته ورډ راخلاصوي. بلینک ډاکومنټ اخلم دوستانو، راځم انزرټ ټاب ته. انزرټ ټاب کې موږ تاسو موضوع ټیبل ده. ټیبل دغه یو څه خاني او څه سیلونه خاني راته راکړي دي، دغه موږ تاسو اتومات ماوس پر راکش کې خپل انتخابيږي، په اخر کې کوم رسوم چې په کار کلیک به وکړي موږ تاسو یو ټیبل راکړي. د ټیبل په اړه باندې دوستانو موږ تاسو دغه دی ولاړو خانو ته د سیسي ولاړې دي، د ته ستون وای یا کلم ویل کیږي، ستنې ویل کیږي ورته، او د پرتو ته چې د ته رو ویل کیږي. دا کلمونه د هر یو کلمونه او د هر یوې روګانې دي، د ته روګانې ویل کیږي. بیا د ټیبل د هر خانې ته سل یا حجره ویل کیږي. دا یو سل ده، مثلا د بل سل، د بل سل یا بل د حجره چارخانه. نو دا د ټیبل ټول عموم ته بیا ټیبل ویل کیږي. په دې علامه باندې وکړئ کې مکمل ټیبل مو انتخابيږي. په کیبورډ کې به د بیک سپیس بټن ووهئ، مکمل به مو کیبورډ ټیبل پاک شي. بیا انزرټ ته راځم، انزرټ کې ټیبل ته راځم، ټیبل انزرټ ټیبل دلته یو آپشن لرو. انزرټ ټیبل ماته ټیبل راوله. ګورئ کلم سو کلمونه غواړم، سو ستونونه یې غواړم. مثلا زه ورته وایم چې 3 دانې یا 4 دانې، او څو روګانې غواړم، 10 دانې روګانې غواړم. لاندې آپشن لرو فکس کالم ویت. کالم د کلمونو اندازه څومره ورکړه دي، جنې اټ ورته ورکولای شو، مثلا 1 انچ ورته ورکړه او کی به ووهئ یو انچ ګوره واخیستله کلمونو اندازه. بیا ټیبل دلته انتخاب کړئ، کیبورډ کې د بیک سپیس بټن ووهئ، ختم کړئ. ټیبل ته راځو، انزرټ ټیبل، بیا انزرټ ټیبل ته راځو. دې جنې بیا ورته وایم چې 4 روګان، 4 کالمونه، 10 دانې روګان موږ ته انتخاب کړه. ښه، اوس د بل آپشن څه کار کوي؟ اټ اف اټ ټو کنټینټس. دا ډېر بیسټ آپشن ده دوستانو. اټ اف اټ ټو کنټینټس متن ته راته برابر کړه، متن څومره ټایپ کیږي هغومره راته هغه ته راته برابر کړه. اوکې ور باندې وهئ. ګوره اوس خپل اندازه ده، زه نوم ورته ورکړم مثلا نیم. ټب بټن په کیبورډ کې وهئ دوستانو، بل سل ته وړي. په کیبورډ کې د ټب بټن پیدا کړئ، کولی شئ دغه په واسطه بلې خانې ته اتومات وړي. فادر نیم، بلکې مثلا سیلری، سوري جاب، سیلری. ګورئ د همغه متن په اندازه باندې راته غټوي. د نیم دوم خانه د متن په اندازه دومره، د فادر نیم لږ غټ د سل کالم اندازه لږ غټه کړې راته. جاب بیخي وړوکی د ګوره اندازه، سیلری هم نسبتا. نو کولی شئ د ټکسټ په اندازه باندې راته موږ ته غټ کړي، څومره چې کلیک وکړو. مثلا که دلته موږ تاسو بیا غټ نوم په کلیک وکړو، مثلا محمد ولی، ګورئ د ټکسټ په اندازه باندې راته غټوي همغومره. دلته مثلا د پلار نوم لیکو، شاهنواز. کولی شئ مثلا دلته جاب کې ډرایور، د موږ تاسو ته د متن په اندازه یې راته کوي، غټوي. ټیبل انتخابوم، بیا کیبورډ کې ډیلیټ بټن، سوري د ډیلیټ بټن ووهئ دوستان. څه کار کوي ډیلیټ بټن؟ موږ تاسو مکمل د ټیبل ډیټا راته پاکوي. کیبورډ کې ګوره متن مې ټول ټیبل مې انتخاب کړ، ډیلیټ وهم، مکمل ډیټا راته ترې پاکوي. بیا کنټرول زائد بیرته وهم، کنټرول زائد یا انډو، لدې جنې موږ تاسو کولی شو انډو. ټیبل انتخابوم، ټیبل کې نو د بیک سپیس بټن وهم، مکمل ټیبل راته باندې وړي. انزرټ ټیبل ته بیا راځم. انزرټ ټیبل کې بل اډفټ وینډو ته راته برابر کړه، د یعنی د صفحې د اندازې ته دغه شو پورې راته برابر کړه. زه ورته وایم چې 4 روګانې، 4 کلمونه، سوري 10 دانې روګانې. اډفټ وینډو یعنی تر دې پورې راته برابر کړه. اوکې ور باندې وهئ، نو وینډوز ته درته برابرې تاسو.
بیا انتخاب کیا ډیلیټ سوري کیبورډ کې بیک سپیس بټن ووهئ کینسل. انزرټ ټیبل ته بیا راځم، انزرټ ټیبل باندې کلیک کوم. زه ورته وایم دا ځل ته چې ما دوستانه وګورئ ما څو ځل ته 4 کالمونه او 10 دانې روګانې ټایپ کړې. نو که د ما داسې بار بار په کارېږي دا ټیبل دغومره په ټیبل د ما اندازه په کارېږي نو زه به بار بار راځم ټایپ کول وکړم؟ نه. موږ تاسې دلته یو بیسټ اپشن په دې کې ټیک مارک ولګوئ، ریممبر ډایمنشنز فار نیو ټیبلز، د نوي ټیبل لپاره همدغه ډایمنشن دا راته په یاد ولره. اوکې ورباندې ووهئ، لاندې راسئ بل انټر انزرټ ټیبل ګورئ 4/10 اس چینجز نه پکې راځي. اوکې دا هم راوستل ټیبل بیا پاکومه. انزرټ ټیبل ډرا ټیبل دوستانو موږ تاسې په هوم ټیب کې هم دلته ویلی، په هوم ټیب کې په دې کې موږ تاسې دا اپشن ویلی ډرا ټیبل. موږ تاسې کولی شو دلخوا یو ټیبل رسم کړو. انزرټ ډرا ټیبل مثلا په دې اندازه کالم ورته سوري دا یو کالم 2 کالمه 3 کالم 4 کالم 4 روګانې 1 رو 2 رو او لاندې 3 رو کولی شو موږ تاسې دې شان انتخاب. ښه راځم انزر کې ټیبل بیرته دا ډرا ټیبل باندې کلیک کوم چې هغه ډي سلیکټ یعنې ختم شي. نو بیک سپیس انزرټ بیا کنورټ ټیکسټ ټیبل د بیسټ اپشن. که چیرې موږ تاسې متن ټایپ کړی وي مثلا نیم ټیبل مو ټایپ کړی ده ولې خو په دغه باندې نه ده برابر کړی ټیبل ته نه ده غورځولی ډیټا هم لیکلی ده مثلا فادر نیم مثلا جاب کمپلیکس ایجوکیشنل چینل. اوس تاسو کولی شئ په پښتو ژبه د کمپیوټر هر قسمه تخنیکي زده کړې د کمپلیکس ایجوکیشنل چینل څخه ترلاسه کړئ. نو کولی شئ زموږ چینل د سر سبسکرایب شیر په خوا کې ورسره د بیل آیکن اوکې ترڅو زموږ د نویو ویډیوګانو د اپلوډ څخه باخبره اوسئ. مثلا جاب سیلری انټر ولی فادر نیم طاهر جاب ډرایور او سیلری مثلا 1500 انټر بل نفر خان کاما ولی کاما مثلا انجینیر کاما 600 مثلا زماش. راځم متن ورته انتخاب کیا ټول ټیبل ته راشئ کنورټ ټیکسټ ټیبل باندې کلیک وکړئ. هماغه اپشن درته درکوي دلته ګورئ دا اپشن موږ ورته اټو ټیکسټ کنټینټ یې راته برابر کړه یا هم فکسډ ویت یا وینډوز ته یې راته برابر کړه هر یو اپشن تاسې انتخاب وکړئ. ښه دا ټیبل موږ تاسې په دا نومونه په چی باندې سره جدا کړي دي ګورئ په کامه باندې هر نوم وروسته مو کامه ورکړې ده ورته د هر نوم وروسته اخر برخه کې موږ تاسې کامه ورته ورکړې نو دې ځینې اتومات کمپیوټر کامه انتخاب کړی دی چې نه په کامه باندې جدا شوي دي. اوکې ورته دا اتومات انتخابي اوکې ورته ووهئ اتومات موږ تاسو ته څنګه کوي ټیبل ته غورځوي. کنټرول زاید ورته وهمه زه ورته وایم نه زه راځم لاندې بل ټایپ کوم انټر. ښه زه ورته مثلا د پاراګراف په هغه باندې پاراګراف په دې باندې به کلیک وکړئ د موږ تاسې په هوم ټاب کې د پاراګراف نشانې کوونکی چې موږ تاسو ته پاراګراف ښیي په دې باندې به کلیک وکړئ په دې کې پاراګرافونه جوړ شوي دي. راځم زه ورته وایم فرض وکړه دلته ورته لیکم چې نیم بیا انټر وهم یو پاراګراف جوړوم فادر نیم بیا انټر یو پاراګراف جاب انټر سیلری. راځم اوس لاندې ډیټا ورته اچوم ولی د خان زوی بل جاب مثلا ډرایور او سیلری 400 بل نفر ور اچوم طاهر د کریم زوی مثلا دای څه کاره ده انجینیر سیلری 600 مکمل هم دا ګورئ هر یو کالم د کالم په واسطه د پاراګراف په واسطه موږ تاسې پاراګراف مو جوړ کړی هر یو جدا جدا یو پاراګراف ته متن مو انتخاب کړئ مکمل را بشئ انزرټ ټیبل کنورټ ټیکسټ ټیبل را بشئ دلته پاراګراف یې اتومات انتخاب کړی. ښه پاراګراف مو انتخاب کړی ده اوس دلته یو بله ستونزه ده که موږ تاسې اتومات کلیک کړو دا اتومات هر یو جدا یو سل ته ورچوي یو کالم ته ورچوي موږ وایو چې نه داسې مه کوو کنټرول زاید وهو انزرټ ته راشئ ټیبل باندې کلیک کړئ بیا کنورټ ټیکسټ ټیبل باندې کلیک کړئ دلته راشئ ورته چې نه پاراګراف صحیح ده
څو کالمونه موږ تاسو لرو، یو نیم، بل فادر نیم، جاب، سیلری، 4 کالمه لرو. نو دلته موږ تاسو 4 کالم ورته جوړو. اوکی وهیا 4 کالمونه شو او نور موږ مکمل ډیټا ورولېدل 3. نو د دې د حل لپاره موږ تاسو کولای شو هغه جنه کالمونه جوړ کړو ځان. بل راځو د پاراګراف نشانی زه ختمومه. insert table convert text to table ته بیا راځم. بل دلته یو بل اپشن لرو دوستانو، دا زه راخلم دا ډیټا کاپی کوم، کنټرول وی. که چیرته موږ تاسې د ټب بټن په کیبورډ کې وهو، د هر نوم تر شا، د هر نوم تر اخره موږ په اخر کې موږ تاسې ټب بټن په کیبورډ کې وهو. زه دا پاکوم، د هر یو په ځای باندې ټب وهم. اوس راځم همدغه متن انتخابوم، د هر یو تر اخره په اخر کې ما ټب وهلی ده. متن انتخابوم، راځم انزرټ ټیبل ته راځم، کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل. ټبز اتوماتیک ګوره ټبز انتخاب کړي، یعنی د هر یو تر په اخر کې ټبونه وهل شوي دي. اوکی ور باندې وهئ، بیا هم کمپیوټر ټیبل ته ورچوي. بیا راځم د ډیټا انتخابوم، کنټرول سی کنټرول وی لاندې. دا ځلته د کامی په ځای باندې زه په خپل یو علامه ورته ورکوم. مثلا زه د منفي علامه ورته ورکوم د هر یو تر اخره په اخر کې. نو ما د هر یو په اخر کې منفي علامه ورته ورکړه. راځم انزرټ ټیکسټ ټیبل کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل. دلته راځم ورته پاراګراف هم نه ده، کام هم نه ده، ټیبل هم نه ده، ادرس. ادرس کې د کوم علامه ورکړي، هر علامه د چلته ورکړي ده هغه به ته کیبورډ کې ورکړي، د دې ورته ټایپ کړي. کیبورډ کې به تاسو منفي ورته ټایپ کړي نو اوکی ور باندې وهو، اتومات څنګه کوي، بیا هم د دې نه ورچوي. هر علامه چې تاسو ورکوي مهمه نه ده. بیا راځم ټیبل ته، اکسل سپریډ شیټ. موږ تاسو کولای شو د اکسل پروګرام نه هم چې د پسې روسته د اکسل پروګرام شروع کیږي، موږ تاسو لغه جن هم انزرټ کولای شو. کلیک ور باندې وکړئ، اکسل پروګرام هم دلته درته راخلاصوي دوستانو. دلته ګورئ تیار هغه سیدي خاني دي ټول. موږ تاسو کولای شو نیم، فادر نیم مثلا جاب، سیلری، انټر وهي، ولی خان مثلا، شاپ کیپر، سیلری مثلا 500. کولای شو موږ تاسو بهر ته به ډبل کلیک وکړئ، اتومات په لغه نه راوځي او ټیبل به پاتې شي درته. ډبل کلیک بیا ور باندې وکړئ په همدې ټیبل باندې، بیا هم موږ تاسو څنګه کوو، اکسل ته داخليږو، یعنی په غږ کې موږ تاسو ټایپ کولای شو. کولای شو اکسل نه هم را انزرټ کړئ. چې اکسل کې بیسټ اپشن دا ده چې موږ تاسو دوستانو موږ تاسو فرمولې ور باندې کارولای شو. مثلا که موږ تاسو ډیر سیلری ولرو دی او چا کولای شو لغه جن بیا فرمولې ور باندې وکړو. چې دلته موږ تاسو بیا فرمولا ورته رسمو، مثلا سم را تر جمع ک، دغه ټول را تر جمع ک، انټر وهي، اتومات در تر ټوټل کوي. نو د اکسل بیا دا خوبي ده دوستان. راځم بیا هم ټیبل ته، دا د سپریډ شیټ کار. کویک ټیبل یو څه ټیبل دلته رسم شوی دی تیار، موږ تاسو کولای شو دا را انزرټ کو ځنته. لکه مثلا دلته ګورئ دی جنتري جوړه کړې ده، کولای شو موږ تاسو دا را انزرټ کو. د کې یو اپشن ګوره دا ګریډ لاینونه دوستانو موږ تاسو ویلیو دی باندې انتخاب ګوره دغه ردی د خطونه چې دي د ګریډ لاینز ویل کیږي. ټیبل انتخاب کوي، راشي موږ تاسو هوم ټاب په دې کې دا ګریډ لاینز ویلو، ویو ګریډ لاین، دا ګریډ لاین درته وخی کیږي. که په چیرې په دې باندې کلیک وکړئ خو درته، که چیرې په وینه کې نو نه درته خي. نو دا د ټیبل کار. ټیبل نور هم کار پاتې، البته په دلته ډیزاین او لی اوټ دا دواړه پاتې دوستانو. موږ تاسو په دې دواړه باندې تفصیلی کار کوو. نو تر بیا هم ښې چارې که چیرې مو زموږ چینل نه وي د سر سبسکرایب کړئ، زموږ چینل د سر سبسکرایب، شیر او د بیل آیکن مو د یاده ونه وځي ګورئ دوستانو، ځکه زموږ نوې ویډیوګانو څخه کولی شي باخبره اوسئ. مننه، ښه وخت.